دویم نړیوال جنگ کې طالبان ورونو دغه په نیمایي باندې اولینی نړیوال جنگ کې نیمایي انسانان وژل شوي په دغه صراع کې چې د کلیسا او د چا جنگ وشو د علم په منځ کې چې جنگ راغی طالبانو 12 میلیونه انسانان وژل شول همنه لوی خطر شو ستی اخر خلک دې ته مجبور شو چې دا دین موږ نه غواړو چې علم سره ورانه نن عین هغه حالت روان ده خو تاسې طالبان ورونو زه تاسې باندې پوهېږم د ما د دې خبرې به ډېرو طالبانو ته قدر ور نسی ځکه اکثره تاسې کوچان یې کوچاني طبیعتونه لري هغه طالبان چې لږ له هغه انسانانو سره تعلق لري چې هغه افغانان یا هغه پښتانه یا هغه د افغانستان خلک یا فارسي زبانان چې هغه له ټولنې نه لږ بهرنۍ دنیا ته وتلي هغوی چې بهرنۍ دنیا لیدلې ګوره بهرنۍ دنیا کې موږ ډېر افغانان لرو بیخي په میلیونونو افغانان موږ لرو په اروپا کې دي په غرب کې دي په سعودي کې دي په هره دنیا کې موږ افغانان لرو زه تیر کال چې عمان ته لاړلم له مسقط نه حضرموت روانم حضرموت خو هم نوم اورېدلی که نه طالبان بعلبک حضرموت ته چې لاړلم نو سهار نه چې روان سوي ولو که نه عین ماښام ته ورسېدلو سخت ستړي ولو نو یو چا ماته میسیج وکړو وایي شیخ صاحب ښه جوړې وی خیر د ما ته د خپل ګروپ کې داخل که نو ما چې لمبر ته وکتل هلته لمبر کې لیکلي من عمان ما ورته ویلې یې خو د افغانستان او یو د پکتیکا ولایت نو ورته مې ویلې مل چېرته اوسېږې وی عمان کې مل عمان کې چېرته اوسېږې د جینو مې راته یاد مل زه مالته یم بیخي لکه لیونی داسې سو وي څه وایې مل و وي زر کوجی راوښی چې درځم ما ویلې دلته به افغانۍ چی کوي ته خو اوس ودرېږه حضرموت کې به افغانان چی کوي نو چې وایي زر که مل اوس زه ستړی یم مونږ مونځ وکړو د ماخوستان مونځ وکړو ډوډۍ مو خوړلې ده مونږ ویده کېږو بیا به سهار سره ګورو وایي ښه غرمه بیا چا سره نه یې زه صحیح بس یا لوکیشن مې ورولیږي دنیا خو ډېره په مخ تللې لوکیشن ورولیږه سهار دروازې مخ ته موټر غریږي رنډونه دوی چې راوځله کومه کوټه کې استي چې لاړلو که نه افغانان دومره افغانان پکې را پیدا سول چې ته ورته حیرانه سولې بیخي د مختلفو جینو افغانان را بیا ډېرو ښه وګرځولم ټولو جینو باندې وګرځولم افغانان خو ډېر غیرتي قوم بیا د نورو ولایتونو خلک هم راغلل د جلبات راغلل د وزیرستان خلک خبر سوي ول بیا دلته حضرموت ته راغلل څه ځوانان یو څه سپین ګیري ول د کونړ خلک راغلل نو طالبانو ورونو هر چېرته افغانان نو تاسې نه اوس غوښتنه کوم تاسې ته وایم طالبانو د راتلونکي قاده یې ګورئ د نصرانیانو د دین څنګه پښتو کې متل د وي بختورې په بل ویني که څنګه دا متل کمبختې په ځان ویني بختورې په بل ویني طالبانو راځئ مونږ کمبخته نه سو طالبانو مونږ بختوران سو هغه د نصرانیت قصه واورو چې ولې د نصرانیت له دین نه خلک لاړل الحاد ته او پاپان او کلیساوې تنا پرېښودلې علت یې دا سو طالبانو ورونو چې د کلیسا له ادرس نه چې د دین قیادت په لاس باندې نیولی هغوی ورته ویلې چې دین له چا سره ټکر ده د علم سره نو خلک بیا علم مني که دین بیا علم مني طالبانو بیا خلک لاړل تېر نه ووتل وي دا څنګه دین د دین خو دوی زده نه وي دا څنګه دین ده چې له چا سره یې ورانه راځئ طالبانو ورونو ځان نه لیوني مه جوړوئ د اباحتونو خبرې په خلکو باندې مه لګوئ علم ته اهمیت ورکوئ دغه نظریې چې نن علمي منل شي دغه نظریه مې چې درته ویلې چې یو غټ سړي راته ویلې که نوم یې درته یاد کړم بیخي به درته خو نوم یې نه یادوم څکلی نه یاد پوهېږئ خو که نه چې دومره غټ ادرس نه دا خبره اورېدل کېږي چې هغه وایي چې دا نظریه کوپر نظریه ده ما ورته ویلې دا خو په مدرسه کې هم دا نظریه شته ده که نه ته ولې وایې ټولې دنیا منلې ده وایي دا هلته سته ملته یې راوړه که نه زه یې در وښیم چې سته که نسته نو خو دا عین هماغه خبر د طالبانو ورونو چې بیا د علم د دین په مابین کې موږ ټکر را پیدا کوو چې دغه او دا نسته ده بیا تاسې بعیده مه بلئ چې الحاد ته خلک روان شول بیا مه وایئ چې خلک ولې الحاد ته لاړل ځکه خو دین زده نه ده که نه ته ورته وایې چې دا علم په دین کې نسته ده نو چې نسته ده بیا چې دین نه خلک روان شول بیا په ورځ د قیامت به الله عز وجل ډېره پوښتنه له تا نه کوي کوي به یې که به یې نه کوي ته یې باعث ولې که نه ولې ته باعث ښه مونږ څه وکړو اوس مونږ باید نو هلته طالبانو هغه پاپان چې ول بلا وهلي هغوی خو داسې غوښتل ما مخکې درته ویلې پاپانو ویلې که علم را ژوندی سي نو پاپان له منځه تلل لکه ما درته ویلې ډېرو کسانو ژوند په چا کې وي د علم په مرګ علم چې مړ وي طالبانو دوی ژوندي وي چې علم را ژوندی سي دوی مړه سي
همداسې ده که طالبانو دا ګوره دم تعویز دا خو اسلام کې سته خو بعضې خلکو بیخي بل شی تر جوړ کړي که نه لکه بله ورځ یو ولایت کې یو سړی راوغږاو که نه خبر سولې ترنه مولانا نو داسې یو سړی راوغږوي چې هم نه اوس د مخکې چې کول بیا یې چې کول اوس د تیغه غټ بزرګ ترنه جوړ سوی دومره موټرو ته ولاړې وای که نه چې بیخي په سوونه موټرو ته ولاړي دی راووته پکې خو طالبانو هغه ټولنه کې څوک چې علم نه وي خو دوی راوځي پکې که نه او چې علم پکې را پیدا سي بیا خپل له طالبانو ورونه هغه له منځه لاړ سي نو اوس موږ څه وکړو طالبانو ورونو چې د علم او د دین په مابین کې جنګ را نه سي تاسې به وایي دا دین و علم دین طالبانو دا مدرسه ده خو په مدرسه کې طالبانو دین لږ شی دي دا دین طالبانو له علم سره مه ټکر کوئ ټکر طالبانو علوم عصري ته مباح مه وایئ مه وایئ چې علوم عصري ته ضرورت نسته ده مه وایئ چې قسم په الله طالبانو ورونو د نن نه 20 کاله مخکې د ما د طالبې په د مولا له ادرس نه خبر داسې څوک چې انګریزي زده کوي هغه کوپر ته ورنږدې کېږي یا کافر داسې خبر به راوتله ترنه د علماو له ادرس نه راوتله خو ورځ تر بلې الحمدلله د یو څه مبارزینو علماو له ادرس نه طالبانو دا خبر راغلله دوی غوښتل چې د دین او د علم په مابین کې عین د نصرانیت قصه دلته تکرار کی او ټکر راسي او خلک الحاد ته روان زه څه د طالبانو د ما د والد رحمه الله ماما او ډېر سپین ږیری د مکتب معلم پاتې سوی 100 کلونو نه عمر تېر سوی زه بې چار وخت ولیدلم ما ته به ویلې عبدالحمیده ملآ وایي ښه زه خو به کاپیر هر وخت به یې چې زه ولیدلم دا پوښتنه به زه خو به کاپیر سوی نه یم دا داسې چلو دی معلم په مکتب کې بیا یو ورځ چېرته مېلمستیا وه بیا ده په کاشوغه ډوډۍ خوړله یو ملا ورته ویلي چې دا کفر ده ته کافر سوی خو ډېر دینداره خلک ول که نه مولا به هم راته یادو چې مولا څه نومېده څوک د هغه ملا دومره کوي علم اوس مړ د الله د هغه ملا باندې هم رحم وکړي الله دې وبخي دی سپینګیری سوی یو که نه هماغه خبرې تر اوس هر وخت به چې زه عبدالحمیده زه خو به کافر سوی نه یم چې ما په کاشوغه ډوډۍ خوړله او ده راته ویل نه هغه ملا ته به الله جزا ورکوي که دی زوروالی تر اوس هر وخت به ډېر سپینګیری سوی زه به چې ورغلم وبې لیدله ما ته ویلې زه خو به کافر سوی نه یم ها ته ما ته ووایه چې په کاشوغه خوړلو باندې سړی کافر کېږي ملا دومره تنګ نظر درلوده طالبان نو ده چې په کاشوغه خوړل نه منل ده به د کوبرنیکس او د جاذبیت او دا میبزي صدرا کې طالبانو دغه مزخرف عقیده څه د طالبانو چې وایي چې ځکه د دنیا مرکز ده دا تر اوسه موږ وایو دا د همغو کافرانو نظریه د هغو کافرانو بیرته رد کړله په دې باندې یوه لویه شخړه دنیا کې رامنځته سوله 12 میلیونه انسانان پې باندې ووژل سول موږ په مدرسه کې شیخ صاحب لا اوس هم هغې ته ناسته مټې رابډ وي میبزي شریفه ده دبو دبې پې شروع کړی سړیه په دې 12 میلیونه انسانان مړه سول په دې نظریې باندې د همغه کافرانو د افلاطون د نظریې خلکو همغه یونانیانو همغه رومیانو بیرته رد کړله چې تر اوسه په مدرسه کې د سټک ورته نیولی دبو دب دې پې شروع کړی ده د چا نقصان ده اخرینۍ غوښتنه مې ده در طالبانو راځئ داسې چل وکئ چې بیا هغه قصه تکرار نه سي د علم او د دین په مابین کې ربط ورکئ سره بېلوی مه ایجاد رباط مقدس الدائم بين الدين والعلم وربط مسير أحدهما بالآخر وتبخيم شان العلم والحس عليه یو داسې سنګر جوړ کړئ طالبانو چې د دین او د علم په مابین کې سنګر وي داسې یو سنګر جوړ کړئ چې د علم او د دین په مابین کې یو سنګر وي یو له بل سره وتړئ دا د علم شان ډېر لوړ کړئ علم ته ډېر اهمیت ورکړئ له اباحت یې راپورته کوئ مه د اباحت خبرې ورته کوئ خلک خوابدي کېږي څنګه دي تا منطق دغه مزخرفه فلسفه چې هېڅ امت ته یې ګټه نه رسېږي دا پارس وله د هغه علمي کیمیا چې نن ټوله دنیا پې باندې فیزیک و کیمیا چې ټوله دنیا پې باندې څرخوي په ټوله دنیا باندې واکمنه ده هغه نه ده پارس نو چې ته ورته مباح وایي د هغه زړه دې مات کړي که نه وایي ملا دا دین دې دي تایي زه درنه لاړلم دا څه رقم دین ده چې دې ما هغه علم چې زه په اهمیت داسې پوه یم چې دا دین یې نه مني نو خو ملا دا دین دې دي تاسې زه یې نه غواړم راتلونکي دا خطر مونږ څه وکړو ایجاد رباط سنګر مقدس الدائم بین الدین والعلم علم الدین باید سره وتړو طالبان دواړه سره وتړو د مرغه دواړه وزرونه دي
دا وزره مرغه ته ورکو دا وزره مرغه ته ورکو مرغه به خپله داسې چې وزرونو خو یو دوه وارې وټپول طالبانو او منډه یې کړه که نه وابلوځي چې والوته ته بیا ورته ګوره چې تر کوم چې پورې مزل کوي چې ښه مرغه دې کړی و ښه وزرونه یې قوي کړی دي مې دا مرغه طالبانو بیا ډېر اوږد مزل کوي بیا به یې وګورې چې ورې بیا د افریقا دښتو ته ورسیږي او بیا د جامع زیتونې چې په افریقا کې لویه اسلامي مدرسه ده هغې ته دې بیا ورولي او بیا هلته اسلامي لښکرې بیا راجمع سي او بیا د دې تړون وکړي چې مونږ هغه یتیم جومات چې اوس اذان پکې بند ده هغه معمارۍ لا تر اوسه د اسلام په تاریخ پاتې د قرطبې جومات بیا له دې جنه دا مرغه وزرونه وټپوي او بیا دا مرغه روان سي بیا خپل برم را حاصل کی بیا اسلامي امت له مظلومیت نه وساتي او اسلامي امت ته یو ازادۍ او اسلامي امت ته ساه ورکي او اسلامي امت کې بیا روح راپوکي خو دا هلته کېدلی سي د اسلامي امت هلته ته نجات ورکولی سي چې د علم ربط له چا سره ورکي فاسمعوا مني يا ايها الطلاب وايها الحاضرون ان علوم العصريه هغه علوم چې نن دغه امت ورته ضرورت لري فرض هر هغه خولې نه چې د اباحت خبره راوځي هغه یا علم نه لري طالبانو یا دته د خبر بل چا په خوله کې ورپو کړې ده د ده خبره نه ده بل څوک تر شا پورې ده یا د دغه عالم اسې نوم شیخ القرآن او شیخ الحدیث ده شیخو سرفبایي او شیخو څه ورته وایي د وړکي کتاب الفبې شیخ ده دی د اسلامي امت له درده نه ده خبر ما د علم او دین په جنگ ما سره اچوئ که غواړئ چې دین له هغه نه صراع نه راوباسئ یا د جنگ نه راوباسئ د دوی دواړو په مابین کې څوک پیدا کیا ربط پیدا کوي